زین الله ورور وایي چې ما تاسو نه مخکې پوښتنه کړې وه، موږ ته داسې لاره وښیه چې موږ په سیاست پوه شو او دښمن مو په دروغو باندې دوکه نه کړي. وروره الله دې درته پکې توفیق درکړي، الله دې بری درکړي چې وشي کولی په سیاست باندې پوه شئ. او خو سیاست داسې کم شی نه دی چې زه استاد ته 2 جمع 2 یا 2 جمع 2 څلور ووایم داسې حل شي، کوم فرمول نه دی. سیاست باندې پوهېدل لوی وخت غواړي، لوی د مطالعه غواړي. تاسو باید مطالعه شروع کړئ، خبرونه منظم واورئ او هر خبر چې واورئ په هغې باندې باور مه کوئ. یعنی باید 10 خبره واورئ چې کله د 10 خبرو نه بیا په اخر کې تاسو خپل نظر پې راټول کړئ چې دغه زما لاره ده، دغه خبر دا وویله، د خبر دا وویله. ځکه داسې که یو خبر واورئ د همغې خبر پسې لاړ شئ نو بیا تاسو په غلطه باندې ځئ، ځکه ممکن بل خبر بل رقم راشي. دغه زه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کوم، زه د کم از کم د 15-20 نه زیات خبرونه اورم، ټوله ورځ زه خبرونه اورم، بیا د هغې نه ګلدسته ورو ورو راټولوم، بیا هغې باندې زه خپله تبصره کوم چې دا څومره حقیقت دی، دا څومره نه دی. همدې علت لپاره ګورئ زه چې کله په بعضې سیاسینو باندې غږېږم، که فرضاً زه په ډاکټر نجیب باندې غږېږم، که په حکمتیار صاحب غږېږم، که فرضاً په غني باندې غږېږم، که همدارنګې په پښتون منظور پښتون باندې غږېږم، دا ټول سیاسي کردارونه دي چې دا کې خو څنګ کې دا خبره هم زه کوم چې زما په خبره باندې باور مه کوئ. زه کوم خبره تاسو ته کوم هغه باید تاسو متحرک کړي چې تاسو لاړ شئ، مطالعه وکړئ، کتابونه واخلئ، ځان پوه کړئ چې ما څومره رښتیا ویلي، څومره خپل ځان پوه کړئ، د بل چا خبره پسې مه ځئ، دغه زما خبره پسې مه ځئ، بلکې تاسو مطالعه وکړئ. نو تاسو چې غواړئ سیاست باندې پوه شئ تاسو باید مطالعه وکړئ. او دا داسې نه دی چې کوم فرمول دی زه تاته وښیم چې ته په سیاست پوه شئ. دا یو اوږده پروسه ده، اوږد وخت غواړي، ډیر زمان غواړي، او دا په ورو ورو انسان پخېږي په دې باندې. او په دې کې په حساب د انسان چې څومره عمر زیاتیږي تجربه یې زیاتیږي، او علم چې دی د تجربې په اساس باندې لاسته راغلی دی. یعنی علم په خپله موجودیت او ذات چې دی د تجربې دی، او تجربه د انسان څنګه د کېږي چې عمر څومره زیاتیږي تجربه زیاتیږي. د عمر په آخر کې تاسو به یو شی وایي چې زما د عمر تجربه دا ده، بنان دا ما فیصل دا کړی، هغه په علم باندې بدلیږي. بله ورځ ما یو چاته ویلو چې ستا عمر څومره دی، هغه په دې باندې خفه شوی و چې تا ما ته ولې زما د عمر دغه و که عقل او دغه په عمر باندې نه دی، بلکل په عمر باندې دی. ځکه که یو څوک وایي چې زما تعلیم کړی دی، علم مسلکي علم مې حاصل کړی دی، دغه علم چې کوم ځای نه شو، خو د تجربې نه شو، او تجربه د کوم ځای نه کېږي، د عمر په اساس باندې کېږي. یو نفر که 20 کلن د هغې تجربه او علم کم دی، که یو نفر 40 کلن د هغې علم او تجربه زیات دی. درسته ده چې یو نفر مسلکي درس به ویلي، په مسلکي حساب یې پوهېږي، خو په پراکټیکل کې بیا هغه ناکامیږي، ځکه چې تجربه یې نه وي، علم ورسره خو علم نشي پیاده کولی، او اکثرا داسې کېږي. همدې لپاره خو دا ځوانان ورکول کېږي د نورو مشرانو لاس لاندې چې لاړ چلته تربیه شي. تعلیم به یې کړي خو د تربیې لپاره ضرورت لري. د ده لپاره نو د سیاست چې دی دا تجربې ته او پوهې ته ضرورت لري.